زما نوم بسم الله څکزی دی. د 2 میاشتې زیات وخت کېږي چې بارډر بند شوی دی. بالکل کاروبار ټاپ ولاړ دی. زما په دې افغان مارکیټ کې دکانداري ده، نو موږ کرایه نو په جوړولی تقریبا 15,000 14,000 روپۍ کرایه موږ ورکوو. دغه یې نوره خرچه کېږي. نو موږ دلته ته به وګورې په دې مارکیټ کې ته وګرځېږه، زیات کانونه بند شوي دي د دې وجې څخه چې کرایه نه په جوړېږي، خلک کور ناست دي، کاروبار نشته. زما نوم نور محمد د افغان ګلۍ دکاندار یم. اول پر ما باندې داسې راته اچولی چې سر خلاصولو چې د میاشتې سر راځي ما خپله کرایه وړو پوشیان خو روغه دې مشوره. دوی وایي حکومت در مور در پلار مهربانه دی. او نو د مهرباني کمه ده، د خدای دې د انسانان یې ټکور ټکور په در په در کړي، د هغه یې په مځکه دننه کړو. نو باید چې ده به پر خپل د پاکستان د چمن ریا علاقه باندې پر خپلو افغانان پر خپلو چمن پر خلکو باندې د ده مهرباني ولی د ده مثال یا د پاسپورټ په دغه کې پاسپورټ نن وخت کمه دی چې دی د شا په غوټه پیدا کول یا 500 روپۍ مثال دی پاسپورټ په چیش جوړ کړي. بیا چې پاسپورټ جوړ شي دی پاسپورټ دی خو نو د کاروبار چې ودرې پاسپورټ څه معنا لري. زما نوم چې دی ولی جان دی، طالب ولی جان. د افغان مارکیټ دی زما دکان دی. دلته کاروبار نشته، خلکو سره پیسې نشته، بارډر بند شو، خلکو ته په میلیاردو پیسې تاوان ورسېدی، منډۍ بندې دي، خلک پر کور ناست دي. دلته غلاوې ډېرې سوي، دلته بدامني ډېره سوې ده، دلته فقر ډېر سوی دی، د خلکو سره پیسې نشته، هېڅ شی نشي رانیولی. دکاندارۍ وچې ولاړې دي، 1000 روپۍ سودا د ورځې نه کېږي، د ورځې 500 فقیران دلته راځي خو ګراکان نشته، ولې د خلکو سره پیسې نشته، د خلکو بچیان بیا تعلیمه شو، د خلکو سره د قلم پیسې نشته، د خلکو سره د کتاب پیسې نشته، د خلکو سره د پیس پیسې نشته. زما نوم حمید الله دی. تقریبا 2 میاشتې زیات کېږي چې بارډر دروازه بنده ده. زموږ دکانداري ډېر سره کمزوري شوي دي، مالونه هم نه راوړي. کم دکانداري د دکانو کرایه دی هغه ډېر پورته دی، تقریبا 8,000 6,000 پورې دی. دا کرایه اوس په دکانداري باندې نه برابرېږي. دلته بارډر سره د الکترونیک سامان هم راوښتي، د کاسمیټیک هم راوښتي، شمپو صابون دار کوم وغیره ډېر سامان راوښتي، لیکن هغه اوس فلحال موږ دا یو شی هم نه راوړي.